او دې ځای کې په پنجاب کې یوه کیسه ده یوه لانجه ده پښتانه نمکرامه دي او پښتانه نمکرامه پښتون ځکه دی چې خپل وطن ته نعوذ بالله سپک ګوري او د هغې نتیجه دا ده چې نن یې خلک نه پرېږدي خبرو ته یې هلک مړم کړو او بیا یې دې بچي بوتلو اسلام آباد کې په تاڼه کې بند کړو ته ورشه او په عربستان کې یو ملا د ځان په طرف کړه ته شه په فرانس کې د هغې د مذهب یو سړی د ځان په طرف کړه ستا په وطن کې کیسې دي سیاست د موږ مبالغو نه ډک دی دا د فکري مبالغو نه دا د فکري مخالفو نه ډک دی او چې سیاست دا خراب کړي ستا د ژوند لاره رسمیږي نه ادب د ژوند تصویر دی تاریخ آینه ده اقتصاد یې د ملا تیر دی موږ هر څه بایللي موږ زمرود بایللي موږ ماربل بایللي موږ په دې وطن کې اوبه بایللي موږ بجلي بایللي موږ ګیس بایللی موږ تیل بایللی موږ غږ نه کوو او که نوم اخلو آیین ښکته او آیین بره هغه آیین دې ته وایي آیین داسې آسماني شی نه دی دا ریاست هم د ژوند د ارتقا په قانون کې په یو خاص مرحله راغلی دی پخوا به وابي کنځلو اوس یې لښکرې روانې دي په وطن او موږ غږ نه کوو دا د پنجپیر د مولانا ذکر موږ نه کوو ته په خدای جنو کا چې د دې وطن ته کوم مور دا کوړي دا مدرسه دا برج ادریس استاد پکې بل شو نعمانیه دا درویش دا بل پاکستان هندوستان چې پیرنګي یعنې بیلول نو دلته 245 مدرسې وي دوه فرقې خلک وو یو اکثریت وو سنیان به ورته ویل یو اقلیت وو شیعګان 4% او 9% اوس 19 مسلکي دي او 1 لاک رجسټر مدرسې دي دلته چې کوم ځای کې تپوس کې و شیخ جاني ته ځم د مدرسې سره به تاو شي شل ګامه پس به جومات یا هغې څه به بیا تاو شي بیا چې راتاو شي هلته به بله جومات ټولې دا خبرې دي او موږ ورته وروڼو چې کله تا وطن ته چې دا ګناه ده که ثواب دی چې زه مرم ته راته خاندې ته یې ناست په شیش محل کې زه جونګړه کیم لاندې او په پنجاب فیصله نه کړم بیا خو زه درته پړ کېږم چېرته ستړی لیاقت ګورو چې خبره کور وړاندې وروڼو سیاست د ژوند رهنما ته وایي چې کله ستا دا لین ناسازه شو خدای مکه خطا شو ستا یو کار هم نه سمیږي د 14مې پېړۍ د سر نه د مغول استعمار خلاف زموږ مبارزې روانې شوي او د 19مې پېړۍ په سر کې انګریز چالاک مکار نجس دې وطن ته راغی 3.5 کاله قربانۍ موږ ورکړې او په نتیجه کې واک اختیار انګریز ته میلاو شو مغول د ځان دپاره خانان خانبادران سرداران نوابان وغیره پیدا کړو او زموږ ټولنه یې تقسیم کړه په نتیجه کې انګریز هم دا کار وکړو د انګریز د مغول په قدم مخکې لاړ او هغه خپل نظام یې تقویه کړو دلته د تعلیم خلاف د بغاوت خبرې را شروع کړي په دې وطن کې که څوک خفه کېږي که خوشحالېږي د هندوستان د کوسر نه واله د افغانستان د پر سر پورې ټولې مدرسې مغول او پیرنګیانو جوړې کړي دي که څوک یې تاریخ غواړي چې ورته وښیو په دې وطن کې د دې وطن د اصلو بچو کور د هغو قبر ژوند نن تاسې ماته د پیر روښان قبر پیدا کوي د تورمزو باباجي حالت وګورئ د صنوبر کاکاجي حالت وګورئ د دې وطن د نورو مبارزینو ژوند ته وګورئ څه شو څه چلې کو د دې وطن خبره کوله مدرسې جوړې کړې په سن 8 کې دلته یو ریسرچ شوی موږ پکې کار کړی پېښور ډیکلریشن په نامه دلته 19 مسلکي فرقې دي چې ته د وطن خبرې نه راځي د مولا په نوم د فلانکي په نوم د ډنګري په نوم خلک به ستا مخې ته ودرېږي زموږ د دې خاورې نه د غازي امان الله خان خلاف د کفر فتوا شوي اور په افغانستان کې د کتاب نوم دی فایر ان افغانستان وی ګورئ دې وطن نه دلته بلا دې نه راځي موږ نومونه اخلو انشاءالله لږ وخت پس
چې هغوی د پلارانو د پیرنګیانو دپاره 18 کاله جاسوسۍ کړي. پښتو ژبه په سند کې په 83 کې سندي شوه، دلته اردو شوه. د افغانستان د قومي انقلابي تحریکونو چې اتاته کتابونه لیکلي استاد نور محمد ترکي چې په 4 کنجه دنیا کې د هغه نوم په احترام اخیستل کېږي، د دې خاورې نه پې د کفر پېته وشوه. دلته تنظیمونه جوړ شو. یو لیډر یو سړی وایي په اسلام آباد کې ایسای بدماشانو ته پښتون افغان نیشنلزم نه به په کابل کې شکست ورکول. کوم ځای کې؟ په کابل کې. دا انداز د خپله دغه سړی نجس د جلندر دی او بیا د پاکستان په نوم چې موږ څه کمې کیسې د ټولو کړې د هندوستان نه په خرګاډو کې راغلي دي. د کیاني کډه، د ضیاءالحق کډه، د پلنکي کډه، اوس یې دلته اربونه ډالر پیدا کړه او موږ ورته ګورو او ناست دي. وروڼو موږ چې واړو واجي دلته کنځلو، اوس یې لښکرې جوړې دي. د دې ثوابۍ مدرسې دي چې نیم افغانستان ته وران شوی دی. د دې کوړي مدرسې دي، د دې اشنغر د مردان دا زموږ وطن دی وران کړی. ته ورشه او په عربستان کې یو مولا ځان په طرف کا، ته لاړ شه په فرانس کې د هغې د مذهب یو سړی ته ځان په طرف کا. ستا په وطن کې کیسې دي. سیاست د موږ مبالغو نه ډک دی. دا د فکري مبالغو نه، دا د فکري مغالطو نه ډک دی. او چې سیاست دا خراب کړ، ستا د ژوند لاره رسمیږي نه. ادب د ژوند تصویر دی، تاریخ آینه ده، اقتصاد یې د ملا تیر دی. موږ هر څه بایللي، موږ زمرود بایللي، موږ ماربل بایللي، موږ په دې وطن کې اوبه بایللي، موږ بجلي بایللي، موږ ګیس بایللی، موږ تیل بایللی. او دې ځای کې په پنجاب کې یوه کیسه ده، یوه لانجه ده، او دا ده پښتانه نمکرامه دي او نمکرامه پښتون ځکه دی چې خپل وطن ته نعوذ بالله سپک ګوري. او د هغې نتیجه دا ده چې نن یې خلک نه پرېږدي. بل ته یو هلک مړم کړه او بیا یې بچي بوتله اسلام آباد کې په تاڼه کې بند کړه. 11 بچي یې بله ورځ زمونږ په وزیرستان او کرم او فلانکي ځای کې مړه شول. بل دغه زمونږ پولیس ته په بڼو کې وګوره، په دې کې نه پنجابی او نه سندی او نه بل. دومره میندې، دومره تروریانې، دومره چاچیګانې په طرزونو د دوی بچي څه ژوند وي. او موږ غږ نه کوو او که نوم اخلو آیین ښکته او آیین بره. هغه آیین دې ته وایي آیین داسې آسماني شی نه دی. دا ریاست هم د ژوند د ارتقا په قانون کې په یو خاص مرحله راغلی دی. هغه ریاستونه چې کوم ریډیمیډ دي په مشرق وسطا کې انګریزانو، امریکنو، اسرائیل جوړ کړي، په جنوبي ایشیا کې پاکستان یې جوړ کړی دی. تاسې د نړیوال خطوط ګوګل نه ورکئ چې تاسو ته نتیجه درکړي. د روس مخه نیول غواړو، پښتانه افغانان ذلیله کول غواړو، هندوستان نه سرخوږی غواړو، انګریزي مفادات دلته خوندي کول غواړو. او د دې دپاره لیاقت خان خپل ژوند ورکړی و. داسې خلک نابغه مشران دا په تاریخونو کې په موضوع پس او په کروڑونو لکونو کې یو پیدا کیږي. دلته به د انقلابیانو په نوم وختي ذکر وشو، فلانکي او رهنمایي خدای خبر چې څه شی. دا دارونو دا در اصل کې پاکستانی مسلم لیګي نشنلسټو چې کوم په دې نوم باندې کړیو. د کراچۍ سړی به او په کابل کې به ستا د خبرو هغه مشهور. زه نور وخت نالم، شاید چې بدې په چا ولګي، خو بالاخر که لیاقت ژوندی ساتل غواړئ او د لیاقت په شان په سوونو په زرګونو، نو د فکري مبالغو او مغالطو نه به توبه وباسئ. هله به کېږي 100 کاله چې یو پیړۍ یو قوم باندې تیر شي او د ده په سیاست کې فرق وي، نو ازادي را نه شي. په 1930 کې په دې صوبه کې زموږ حکومت ساز شو. یو دلته یو ګجرو څوک سردار اورنګزیب خان که څوک هغه په زور پیرنګ نوره صوبه من ګټلې. دا هغه کال دی چې په چین کې موضوع توم چې کومه دی هغه لانګ مارچ ختم کړ.
اوس ورشه د چین سال دی هغه لانګ مارچ ختم که اپوزیشن کې او موږ دلته حکومت ساز که ورشه څه نتیجه هم ده دغسې هوشیمن پیپلینرو دا یو رایټر دی د هغه کتاب وګورئ د دنیا د جهان د لیډرانو تشریح کړي چې هغه خپل وطن فرانس له شکست څنګه ورکړه امریکې له څنګه شکست ورکړه تقسیم ویتنام یې را یو څنګه او د ترقۍ په لارې څنګه واچو په خپل سیاست به ته دوباره نظر کې چې نتیجه ورنکړي هر مذهب چې ته د ورانو کارونو نه راوان نه راولي ته په خپل مذهب باندې سوچ وکړه فکر پې وکړه یا دې مذهب ته ته مخلص دی او یا ته کې هغه مطلب او معنا نعوذ بالله نشته چې تا دغه کارونو نه پخوا دلته دې کې سپین ږیري ناست دي د پښتو رواجو زنانه به په سرپیچک کې ګرځېدله زموږ په سترګو کې حیا وه هېڅ خطره نه وه نه بې بل څه نه بل څه نن په 21مه پېړۍ کې په بر افغانستان کې په جینکو سبق بند دی نیاګانې میندې د ژوند په ټولو چارو کې به شامل وي که سړي به جلسې له تله هم هغو به څغم که جنګ له به تله که خوراک به تیارو که مالونه څاروي په ټولنه کې نن زموږ څه حالت دی په ټوله دنیا کې موږ په ورا مسافر موږ یو واحد زموږ وطن دی چې خپل بچي نه ساتي فرانس یې ساتي چین یې ساتي هند یې ساتي پښتونخوا وطن خپل بچي نه ساتي په کروڑونو له پنجاب کې د ضلالت څه مخ دي په سند کې د ضلالت څه بیا هغه عربو او نورو خبرو لی نه ځمه چې د عربو و سړي څنګه دي او ښځې څنګه دي هرې د هغو خوی نه خو زموږ قوم وطن نن ټول مسافر دی او تاسو اوس چا ذکر باندې مخکې وکړو سخت حالات را روان دي سخت حالات شروع دي دې دپاره پکار دا ده چې موږ د هر مازدیګر نه د ماښامه پورې خپل لوکل جومات مخکې په ورځني حالات ځان پوه کوو او خبرې پرې کوو کشران شته دا مجنون دي به تاسو تال وایي چې بهی پلنکي ځای کې دا چل شوی پخوا خو به 3 میاشتې پس ته د خبرو نه خبرېدي اوس فوري ته خبرېږي هر مازدیګر پکار ده چې موږ د خپل لوکل کلي جلسه کوو هغې کې خبرې کوو بدنیتۍ د پاټو د اوټونو د دې په موږ بندیزونه دي په موږ بلا کیسونه دي دلته زموږ خیرالامین صاحب ناست دی دا د دې تحصیل او تاڼې او حدودو نه نشي وتی دې ډاکټر صاحب روزانه یعنې تاریخي دا آفتاب شنواري ته وګوره فرید ته کریم ته دې ټولو وړو ته دغه فواد دي جواد دي خبره دا درونو موږ سره خو څه پټ طاقت نشته کله تاسو د پاکستان په پروپیګانډو دوی له هندوستان لښکرې ورکوي ما نه که د بهر دنیا هر چا لښکر راکړه د ناروغو سوالناکه روغ هم پرېږدمه تاسې وایي ما ته فرقون ته څوک بد نه وایي شدت ته څوک بد نه وایي او په ما پسې به راپاڅي او د یېرې نه موږ خو چې د قصاب رانه خرابه غوښه هم راکوي خو هغه څه چاړئ خو چې د قصاب ته وګورو چړې ته وګورو بیا هغه خپل احتجاج قدر ته هم نه کوو چې هلکه ورانه غوښه مه راکړه زموږ خو داسې نفسیات دي پخوا به راجپوتو چې شکست خور نو بچي به یې راغونډ کړه بیا ټوله لال کړه چې د دشمن ضربونو ته پات نه شي ښځه به یې مړه کړه زوی به یې مړ کړه پلار به یې مړ کړه دا د راجپوتو روایاتو موږ څه کوو موږ چې په کومو بلاګان وختئ حیران به شي ورته پخوا به وابي کنځلو اوس یې لښکرې روانې دي په وطن او موږ غږ نه کوو دا د پنجپیر د مولانا ذکر موږ نه کوو ته په خدای قنو که چې د دې وطن ته کم غور دا کوړي دا مدرسه دا بل چې ادریس استاد پکې بل شو نعمانیه دا درویش دا بل پاکستان هندوستان چې پیرنګي یعنې بیلول نو دلته 245 مدرسې وي 2 فرقې خلک وو یو اکثریت وو سنیان به ورته ویل یو اقلیت وو شیعګان 4% او 96% اوس 19 مسلکي دي او 1 لاک رجسټر مدرسې دي دلته چې کوم ځای کې تپوس کې و شیخ جاني ته ځم د مدرسې سره به تاو شي 20 ګامه پس به جومات یا هغې څه به بیا تاو شي بیا چې را تاو شي ته به بله جومات ټولې دا خبرې دي او موږ ورته وروڼو چې کله تا وطن ته وطن وویل د غلامو قومونو ګورې هغه جانم ناټي کوي
هغه د نکاح خبرې او د ایمان او د باور خبرې نه کوم که چا غوښتا به مو ته وکړم خو په سټیجونو یې نه کوم د دې دپاره به تاسې ځوان نسل په خپل ځان اعتبار کوئ خپل لیډرشپ په پیدا کوئ په دې وطن کې دا زړې کیسې پرېږدئ موږ هغه کړي او موږ دا کړي نتیجه نه ده ورکړې تا ښې جامې واخیستې خو تا نه وګنډلې تا نه واغوستې نه چا مبارکي درکړي نو څه دي منډې مو والي ستړی ژوند خو زموږ اوس هم ستړی دی سهار چې راپاڅو نعوذ بالله د خر نه سخت ژوند دی زموږ زه د ځان دخوا د خپل تحریک د چارسدې د تنظیم دخوا د پی ټي ایم د مبارزینو دخوا او د نورو ملګرو دخوا او د بشر منظور احمد پشتین لخوا دلته زه چې کومه دی لیاقت خان یوسفزي ته